بسم الله الرحمن الرحیم. درنو عزتمندو ښاغلیو وطنوالو، د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو خدمت لپاره د کمیسیون د لومړي پړاو څخه تېرېږم. زه د خپل هیواد هغو خلکو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم چې د دې نظام د وجې به کړېدلې وي، ستړي به وي، ربړېدلې به وي، او هغه خویندو میندو ځوانانو ته بیا ځانګړي سلامونه وړاندې کوم چې دوی به هم د دې نظام نه ستړي وي. زه نن ښاغلو هیوادوالو تاسو ته دا زیری لرم چې زما شعار دی د غربت، جهالت او فساد سره جهاد. د درې وړو پدیدو په هیواد کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي او زموږ ټولې ستونزې نږدې د درې وړو سره تړلي او موږ به په کلکه دې سره مبارزه کوو. قدرمنو هیوادوالو او زما مینوالو، زه تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو په ډېر لنډ وخت کې زما دپاره د تاییدۍ فورمې خپلې کلې او بانډونه را ډکې کړې. زه ستاسو او زما ملګري ستاسو ډېره مننه کوي. همدارنګه زه د کمیسیون د درنو غړو څخه ډېره مننه کوم چې تر دې ناوخته پورې زموږ سره همکاري وکړه او تر دې ناوخته کار کوي. همدارنګه د میډیا ورونو څخه هم ډېره مننه کوم چې دوی خپل تکلیف وباسي او زموږ غږ هیوادوالو ته رسوي. ښاغلو هیوادوالو، د هیواد حالت تاسو ته معلوم دی. موږ په دې وخت کې د یو ډېر نازک حالت نه تېرېږو. د تیرو 13 کلو ستونزې زه بحث پې کول نه غواړم، ستاسو ټولو ته څرګندې دي. مونږ ډېری هغه پړاوونه چې د جګړو، ناخوالو، عبوري حکومتونو، داسې چارواکو چې په نظام باندې منګولې خښې کړي وي او بل چاته حق نه ورکوي، د هغو وجود د تیرو 13 کلو نه په مختلفو حکومتونو کې تر ننه را روان دی. زه تاسو نه یوه هیله لرم او هغه هیله زما دغه ده چې تاسو د ځان دپاره، د خدای دپاره او د دې هیواد دپاره یو داسې لاره غوره کړئ، یو داسې څوک وټاکئ چې تاسو پوهیږئ چې هغه دې هیواد ته خوشبختي راوړی شي. هغه داسې ژمنې کوي، داسې څرګندونې کوي د هغه تیر ژوند او د هغه نن او د هغه سبا نه تاسو مطمئن وئ چې هغه تاسو ته تاوان نه رسوي. د دغه کار دپاره زه درنه هیله کوم چې تاسو که د خپل ژوند قیمتي 9 ساعته د هیواد دپاره ولګوئ او هغه 9 ساعته 3 ساعته تاسو کارډ واخلئ د رایه ورکولو لپاره، 3 ساعته هغه چاته رایه ورکئ چې هغه تاسو فکر کوئ چې ستاسو د دردونو دوا به وي. خو کله چې رایه ورکوئ په اشخاصو، په کورنیو، په زړو قومي قیسو پسې مه ګرځئ. وګورئ چې تاسو ته څوک داسې پروګرام وړاندې کوي، څوک داسې ژمنې کوي چې په هغې کې تاسو خپل ځان وینئ. دریم د 9 ساعتو څخه که تاسو ولیدل چې تاسو چاته رایه ورکړې وه او هغه د حکومت په چارو نه وګمارل شوی، نو زما هیله ده چې تاسو راووځئ او بیا په خپلو کلو، بانډو، په هر ځای کې چې تاسو رایه ورکړې ده
راوځئ ووایئ چې مونږ ښاغلی چې ته په دې حکومت ناست یې موږ تاسو ته رایه نه ده درکړې. دا به زمونږ د ولسواکۍ په بهیر کې موږ او تاسو ټولو سره مرسته وکړي. زه د دې سټیج دا زما د لومړۍ ورځې نه که څه هم زموږ په هېواد کې ستونزې بېشانه ډېرې دي او زه نه غواړم چې ستاسو دردمن ژوند نور هم په دردونو وستایم. زه تاسو سره یو څه وعدې کوم. زما تاسو سره دا وعده ده که چېرته تاسو زه د خپل خدمت لپاره وګمارلم، زه به د خپلې ولسمشرۍ په لومړي کال کې هېوادوالو ته د کور او د کار دپاره د ځمکې برابرولو هڅه ډېره زیاته ګړندۍ کړم. هېوادوالو مونږ د نړۍ هغه هېواد یو چې د 10 تر 20 کسانو پورې په 1 کیلومتر مربع کې اوسېږو، خو د ځینو نااهلو چارواکو د لټۍ له وجې نه موږ نن هم بې کوره یو، بې ځمکې یو. زما د ولسمشرۍ په 2م کال زه ټولو هېوادوالو سره دا وعده کوم چې زه او زما ملګري او زما ټیم به دومره کارونه منځته راوړي چې بېروزګاري له منځه یوسي. تاسو سره به دا سوال پیدا کېږي چې دا موږ څنګه کولی شو. همدارنګه زه 3م ډیټور نه غټه وعده کوم چې زما د ولسمشرۍ په 3م کال باندې به په هېواد کې د لوږې د لاین نه هیڅوک هم لاندې ژوند نه کوي. زه په خپلو خلکو په ځوانانو او په خپلو تجربه کارو سپین ږیرو که موقع ورته ورکړل شي باور لرم چې موږ خپلې ستونزې په خپله حل کولی شو. زما څو کلنه تجربه د مجاهدینو تنظیمونه راواخله، د انجوګانو سره، بیا د ملګرو ملتو سره، او بیا تر ننه د 13 کلونه د انفارمیشن ټکنالوژۍ یا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې زه یوه داسې کمپنۍ چې افغانستان ته یې ډېر اعزازونه راوړي چلوم. زما دغه تجربه ما ته دا راښیي چې موږ د کوم ځای نه پرمختګ کولی شو او کومې خواته حرکت کول زموږ په ګټه دي. د دې لپاره په خپل ټیم کې ما خپل لومړی مرستیال ښاغلی احمد جان نظري صاحب وټاکه چې تر څو د وړو صنایعو نه زموږ په هېواد کې مصرفي اقتصاد او مصرفي غورځنګونه د پای ټکی ومومي او موږ د وړو کارخانو نه پیل وکړو او لوی جوړونو ته لاړ شو. په خوا کې زه ښاغلی انجینر صاحب رفیع الله لرم د 2م مرستیال په توګه. ښاغلی انجینر صاحب رفیع الله د اوبو په اداره کولو کې خورا مهارت لري او دای د ما سره دا ژمنه کړې ده چې مونږ کولی شو چې په خپل 3م کال باندې دومره خوراک په خپل هېواد کې تولید کړو د خپلو اوبو په مهار کولو سره او د هغو په صحیح کارولو سره چې مونږ به بیا کلم وږي نه وو. ښاغلو مونږ ټولو نړیوالو سره په 2 اړخیزو ګټو او په 2 اړخیزو درناویو باور لرو او دا به زموږ تګلاره وي. همدارنګه ډېرو نړیوالو زموږ هېواد سره مرستې کړي او دغه مرستې د ناقابل او د منظم نظام له وجې نه د هېواد سیستم د شوګر د هغه ناروغ په ډول بدل کړی چې څومره خوراک کوي نور هم خرابېږي او ستونزې پیدا کوي.
مونږ به دغو مرستو دپاره او ورسره په خپل هیواد کې د خپل ځان د مرستې کولو غورځنګ پیلوو. په پای کې زما پیغامونه دا دي تاسو ته چې زه او زما ټیم به حکم نه چلوي، حکم به قانون چلوي او موږ به د قانون درناوی کوو. موږ به داسې نه کوو چې قانون جوړ کوو بیا په خپله قانون ماتونکي وو، لکه چې په تېر څو لسیزو کې دلته حکومتونو ترسره کړي. همدارنګه موږ به په خپل خبرو او عمل کې د یووالي دپاره تل هڅه کوو او زما امید دی چې تاسو به موږ نه مایوسه نه وئ. په پای کې یو ځل بیا زه د ټولو هیوادوالو نه ډېره زیاته مننه کوم. په مخامخا تل دې وي افغانستان، سرلوړی دې وي افغانستان.